شیخ صاحب اوس مثال خلکو ته یو مسله را پیښ شو د مسلمانانو دوی لانجه راغله یو ویل کړه راځه زه به ته عدالت ته کش کوم بل وینا زه به جرګې ته ځم. اوس په دې جرګو کې او په دې عدالتونو کې آیا کوم داسې ترتیب شته دی د جرګمارانو کوم داسې صفات دي چې موږ وایو چې لکه بس دغه جرګمار ته باید دا جرګه ویسي او دې بل ته وینسي؟ یعنی کوم صفات دي د یو کس چې د دوه کسانو منځ کې هغه حاکم جوړیږي چې هغه خپل کې چې لکه بس زه بس تاسو منځ کې فیصله کوم؟ ډېر خلک د شیخ موږ لیدلي دي که نه یو کس به چې هغه به مونږ نه کوي، یو کس به هغه به ټوله ورځ ناست شراب او کباب به کوي، هغه به د خلکو جرګې مرګې کوي. نه د جرګمار دا صفت دی چې هغه بس چې غټ فاسق او بدماش هغه به جرګې کوي. شیخ صاحب محترمو دا جرګه چې څوک کوي نو دام یو قسمه د دې فیصلې قاضي مقرریږي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا فیصله کوونکي درې قسم دي. دو قسم به الله ورته چې یو قسم به الله جنت ته شي. یو هغه فیصله والا دی چې هغه حق وفیجني او د حق مطابق فیصله وکي، دا به جنتی. او دویم هغه جرګې والا او هغه فیصله والا چې هغه حق ونه پیژني او غلطه فیصله وکي، یا حق وفیجني خو د مال د وجه نه، د لالچ د وجه نه، د رشوت د وجه نه غلطه فیصله وکي. نو په دې وجه باندې عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې د دې څوک چې د چا فیصله کوي د چا جرګې کوي نو د هغې دپاره یو شپږ شرطه پیش کړي. یو دا ده چې العلم بالاحکام الشرعیه، چې څوک د چا صلح او جرګه کوي نو چې دی د قرآن او د سنت او د صحابه کرامو د فهم علم وسره. دویم چې په دې کې تقوی، دا په خپله رشوت کوونکي نه، ظالمان نه، قاتلان نه، شرابیان نه. او درې مدار چې په دې کې هوښیارتوب او ذکاوت وي، ځکه هوښیار سړی په خپل عقل باندې مظلوم او ظالم پیژندلی شي. څلورم مدار چې په دې کې نرمي وي او شدت هم پکې، نرمي داسې چې د مظلوم څخه پکې زیاتې ونه شي، او شدت دومره پکې چې را د دې مظلوم څخه پکې زیاتې هم ونه شي او د مظلوم سره نور ظلم ونه شي. او بل په دې کې قوت شخصیه، د کې قوت او طاقت، د کې بصیرت هم پکې، هوښیارتوب هم پکې، او د مال او د حسب خاوند می. ځکه د عمر رضی الله عنه زور کې یو ښځه راغله، د سره کعب بن سور یو کس ناسو رحمه الله. نو هغه ښځې ویل زما داسې خاوند دی چې ټوله ورځ روژې، ټوله شپه تهجد کوي، استغفار ډېر وایي، تلاوتونه ډېر کوي. نوره وشرمېدله د سیسته غاړه ده شوه. عمر فاروق اوسه ناست دی. نو دا کعب رحمه الله ورته وایي عمره ته پوه شوي دې ښځې د خاوند صفت وکړو خو نور کې دې سره ظلم کېږي، د دې نه تپوس تا ونه کړه چې تاسو څه زیاتې وشو. نو بیرته عمر فاروق راوغوښتله. نو هغه ته وایي چې تا خو موږ ته د خپل خاوند صفتونه وکړه، خو دا راته ووایه چې ته څه راغلې وې، خبره خو دې ونه شوه. ویل چې زه دې راغلی وم چې زما د خاوند سره حق کېږي او زما فراش او بسترې ته دا نه راځي. نو د رب عبادت پوره کوي، د خالق خیال ډېر ساتي، خو زه ښځه یم زما حق نه پیژني. نو عمر رضی الله عنه هغه خاوند راوغوښته او بیا د کعب بن سور ته ووایي داسې کار وکړه، فیصله ته وکړه. دوی په منځ کې هغه ویل نه ته وکړه ځکه چې ته زموږ امیر یې، امیر المؤمنین. هغه ویل نه ته بیا پوه شوې. نو هغه ورته وفرمایل یو سړي دپاره 4 ښځې روا دي. نو د خاوند ته یې ویل چې 3 شپې او 3 ورځې عبادت د رب کوه، روژې نیسه، 4مه شپه به ستا د خپلې بیبي سره. چې کله عمر فاروق پوه شو چې دومره ښایسته فیصله وکړه، دته ولته مې بصري قاضي ته جوړ کړي. نو یو داره چې د قاضي او فیصلې والا کې ذکاوت او خیاري، دویمه داره چې په دې کې علمي. اوس په دې معاشره کې خلک جرګې کوي، نو د یو طرف هم 3 جرګماري، د بل طرف هم 3 جرګماري. نو په کار دا ده چې ټول علماء خو ټول نه، خو چې جانبه نه پکې ښایسته ښایسته عالمان چې هغه د الله او د الله د رسول د هدایت مطابق صلح راولي، د هغې مطابق جرګه وکړي، ظلم پکې ونه شي، زیاتې پکې ونه شي، د الله او د الله د رسول د حدود نافرمانی پکې ونه شي. نو کو ټول جرګمار تقوادار او متقین خو نور لا نور ده، خو کو دا نه نو چې کم از کم یو پکې داسې عالي وي چې هغه څه علم د احکام شرعیه، دویمه دا چې هغه سره تقوا وي، د هغه سره هوښیارتوب وي، په هغه سره حسب او مال. عمر فاروق به فرمایل ویل د مال والا سړی چې قاضي جوړ شو نو پردې مال ته به نه کړېږي، چې خپله د حسب او عزت والا نو د بل د عزت خیال هم د ساتلی شي. نو دا یو شرطونه عمر رضی الله عنه مقرر کړي چې که څوک جرګه کوي، څوک فیصله کوي، نو په کار دار چې په دې شرطونو باندې
موصوفي. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio podcast.